درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د ټولنیزو شبکو ګڼو افغان کارکوونکو د طالبانو د توحید دفتر ته تړلو کمپاین پیل کړی دی. ګڼو افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو د طالبانو د توحید دفتر د تړلو آنلاین کمپاین کې برخه اخیستې ده. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د فعالیتونو ضد آنلاین کمپاینونه په لاره اچول شوي دي. روحاني وایي له ایران سره د اتومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ په تهران کې د پتروشیمي د څو پروژې د پرانیستلو غونډې ته د وینا پر مهال مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګېدلو بندیزونو پر لرې کولو موافقه کړې ده. د افغانستان د تکواندو لوبډله د اولمپیک لوبو ته د غوراوي لپاره بې برخې شوه. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون وایي چې د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کورونا د ټسټ نتیجه مثبته راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي کې بې نتیجې هم وه د توکیو اولمپیک لوبه کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. او د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې 6 کسان چپیان کړي دي. دغه ترافیکي پیښه تېره ورځ غرمه مهال د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ اړوند د کندهار کابل پر لار د 2 کوچنیو موټرو د ټکر له امله شوې. سرچینه وایي د پیښې ټپیان روغتون ته رسول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی.